د لوبډلمشرۍ څخه د اصغر تر لرې کېدو وروسته نبي او راشد ټویټونه وکړل. ملګرو ملي لوبغاړي خپل زړونه په ټولنیزو رسنیو کې تشوي او همدارنګه د ملي لوبغاړو او د افغانستان د کرکټ بورډ ټولې ستونزې په دې ویډیو کې وګورئ چې کومې ستونزې راولاړې شولې، چا څه وکړل، له ټولو څخه مو پرده پورته کړې ده. ملګرو موږ سره مل شئ او همدارنګه که چیرې غواړئ چې د کرکټ له تازه و پیښ څخه خبر شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي. د هغوی تر ټویټونو راوروسته محمد شهزاد راغی په هوایي ډګر کې د افغانستان د کرکټ په اړه سل ډوله خبرې وکړلې. اوس په کرکټ بورډ کې د ټویټونو او فیسبوک پوسټونو خبر عامه شوې ده. د عاطف مشل په وړاندې تاج ملوک عالم خپل دریځ په فیسبوک کې ښکاره کړ. همدارنګه پخوانی سرپرست اجرایوي رئیس هم اخطار ورکړ چې په بورډ کې به روان فساد څخه پرده پورته کړي، خو وروسته د رسنیو څخه پټ شو. پرون د اجرایه ریاست لپاره ازموینه واخیستل شوه. لطف الله ستانکزی بریالی شو، خو همدې بس ته بل نومان عبدالولي مینهناک چې ازموینه کې ناکام شوی و داسې وایي. لطف الله ستانکزی د یوې معاملې له مخې د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس وټاکل شو. که د وړتیا خبره وي د ټولو ټلویزیونونو په مخ کې ښکاره چلنج ورکومه چې هیوادوال بیا سم قضاوت وکړي. له بلې خوا د افغانستان کرکټ بورډ د نظم او ډسپلین کمیټې د ملي لوبغاړي افتاب عالم په اړه د اصولو د ماتولو راپورونه ثابت وبلل او نوموړی د هر ډول کرکټ څخه د 1 کلونو لپاره بند او قرارداد هم ورسره وځنډوي. کرکټ بورډ لیکي افتاب عالم د 1 کال لپاره د ټولو لوبو څخه کېنول شو. د افغانستان ملي لوبډلې توپ اچوونکی افتاب عالم د نړیوال جام پر مهال د ډسپلین د نه مراعات کولو له امله د 1 کال لپاره د نړیوالو او کورنیو لوبو څخه کېنول شو او کرکټ بورډ ورسره د 1 کال لپاره قرارداد ختم کړ. د افغانستان د نظم او ډسپلین کمیټې په وینا چې افتاب عالم په نړیوال جام کې له ډسپلین څخه سرغړونه کړې وه، چې له امله د کرکټ نړیوالې شورا افتاب عالم له نړیوال جام څخه منع او بیرته هیواد ته راولېږه. د دوی په وینا چې د نړیوالې شورا د څېړنو نه وروسته افتاب عالم مجرم ثابت شو او د هغوی د شواهدو په رڼا کې د افغانستان د نظم او ډسپلین کمیټې په افتاب عالم د 1 کال بندیز ولګاوه. تر راتلونکي 1 کال پورې افتاب عالم هیڅ نړیوال او کورنیو سیالیو کې برخه نشي اخیستی او همداراز د 1 کال لپاره ورسره د کرکټ بورډ قرارداد هم لغوه شوی دی. خو افتاب عالم د کرکټ بورډ ادارې د پریکړې په وړاندې چوپ په خوله کېننستی او خپل دریځ په ټولنیزو رسنیو کې څرګند کړ. افتاب عالم داسې بیا په ټولنیزه رسنۍ کې لیکي نن له ډسپلین کمیټې سره ناست وم، ماته یې وویل شول چې ډسپلین خلاف ورځې دې کړي دي، 5 میچونه او نغدي جریمه یې ما هم ورسره ومنله. د 1 کال بندیز فیصله د شخصي عقدې په بنیاد شوې ده او ماته د منلو وړ نه ده. د عزیز الله فضلي او عاطف مشل بې انصافي به په بې جوابي پاتې نشي. که زه چیرته مجرم ثابت شوم لکه څنګه چې دوی وایي، زه په کرکټ ټول عمر د پاره پرېږدم. په ما چې کوم تورونه لګېدلي ICC ته مې هم رد کړل او دوی ته یې هم رد کړل. هیڅ شواهد نشته، نه پوهېږم چې کرکټ بورډ څو کمیټې لري. له بلې خوا د لوبډلمشر د لرې کېدو اوازې بیا ښه ګرمې شوې او هر ځای ورباندې بنډار جوړ دی. داسې معلومیږي چې ګلبدین هم غوږېدلی، نو ځکه نن د هم حوصله ونه شوای کړی او غواړي خپل غږ پورته کړي. ګلبدین پر خپل ټویټر لیکلي ګرانو هیوادوالو، د دې لپاره چې د ملي لوبډلې د کپتان یو ستر او ویاړلی مسؤلیت دی په پوره توګه درناوی شوی وي، د ټول ملت سره به په وروستیو ناخوالو او د هغه لپاره د حل لپاره خبرې شریکې کړم. تل دې وي افغانستان. له دې ټولو ټویټونو او فیسبوک پوسټونو څخه دا ښه په ډاګه کېږي چې د کرکټ بورډ د نظم او ډسپلین کمیټه خو په یا ډېره کمزوري وي، څوک به ورته صلاحیت نه ورکوي او یا به هم ډېر بې کفایته وي. سمه ده چې د ټولنیزو رسنیو کې د هر چا خپله خوښه چې څه خپروي، خو هغه څه چې د یو هیواد له منافعو ته زیان رسوي او یا هم یو ملي اداره تر سوال لاندې راولي، باید اجازه ور نه کړل شي. که د هر هیواد د کرکټ برحاله لوبغاړو رسمي اکاونټونه تعقیب شي، یوازې هغه څه خپروي چې یا تفریحي او یا هم داسې چې د ده تر واک او شوها محدود وي. د هند او پاکستان ترمنځ په وروستیو وختونو کې اړیکې ترینګلې وې او ډېریو هندوانو او پخوانیو کرکټرانو د خپل هیواد د کرکټ بورډ څخه وغوښتله چې د پاکستان سره نړیوال جام لوبه لغوه کړي.
خو د کرکټ نړیوالې شورا ورسره ونه منله. په همدې مسله کې د هند هیڅ یو برحاله لوبغاړی نه نظر ورکړ او نه یې هم څه وویل، په داسې حال کې چې د یو هیواد خبره وه او کولی شوه چې حد اقل یو کوچنی نظر وړاندې کړي. که څه هم نړیوال جام په لړ کې د کوهلي دریځ وپوښتل شو، خو هغه ځواب کې وویل چې زه یو لوبغاړی یم او فکر مې په لوبه کې دی، پرېکړه هیواد او بورډ کوي. خو زموږ لوبغاړي چې کله د بورډ سره کومه ستونزه پیدا کړي، ژر تر ژرې په ټولنیزو رسنیو کې خپروي چې دا د کرکټ بورډ او د ملي لوبغاړي شخصیت ته په لوړه کچه صدمه رسوي. ملګرو، دا هغه کارونه وو چې زموږ کرکټریان یې همیش کوي او ډېر د تاسف ځای ده. ملګرو، که چېرې غواړئ چې د کرکټ له تازه و پیښ څخه خبر شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي.